له خپل پلارني ټاټوبي سلګونه کیلومتره لرې د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې د افغان پنډغالي دا خاورین کورونه په ملا مات سوي او نور په پښو د درېدو توان پکې ختم سوی. له تیرو 40 کلو راهیسې دلته میشت کډوال وایي د خدای رحمت هغه وخت ورته په زحمت واوښت کله چې د بارانونو اوبه کورونو ته ننوتې او د مهاجرت ستونزمن ژوند لا تریخ سو. د ګلۍ اوبه راغلې سرایو د سرایونه ډک شو، اوس کوټو ته ننوتلې، کوټې کامرو کې اصلا د زنګانو اوبه ولاړې. په بلوچستان کې له تیرې یوه نیمې میاشتې راهیسې د وسې یا په شکال ورښتونه پیل سوي چې پکې تر دا مهاله د 4 ماشومانو او 55 ښځو په ګډون ټول تر 2500 زیات کسان مړه سوي. د بلوچستان ایالتي حکومت وایي په ټول ایالت کې تر 200 ارب روپیو زیات تاوان رسیدلی چې د بیا رغونې لپاره به پکې 25 کاله وخت ولګیږي. که څه هم ایالتي او مرکزی حکومت په بلوچستان کې د بیا رغونې کارونه پیل کړي، خو دلته میشت افغان کډوال وایي حکومت او نه هم د مهاجرینو لپاره کار کوونکي تنظیمونو تر دا مهاله ورسره کومه مرسته کړې. په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو د حقوقو لپاره کار کوونکي د ظاهر پښتون پر خبره یوازې سرانان پنډغالي نه بلکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړل سوي ټول کیمپونه اغیزمن سوي. ځایي خلکو ترڅنګ زموږ افغان کډوالو ته هم مالی زیانونه اوښتي دي چې خصوصا زموږ په پنډغالو یا کیمپ کې دغه د اکثرو خلکو کورونه نړېدلي دي او د چاردیوالي دیوالونه نړېدلي دي، کوټې نړېدلي دي. خو د کوټو او د دې مالی زیانو ترڅنګ غټ مشکلات چې دي هغه د ورښتو په ټیم کې خصوصا په ژمي او دا وخت زموږ په کوڅو کې د اوبو د درېدو په خاطر باندې چون زموږ مځکه کچه ده، کوم کورنیو کې چې مریضان پیدا سي یا نور بیړني کارونه وي په هغه حالت کې زموږ افغان کډوال له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. د ملګري ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د ریپورت تر مخه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو برخو کې دا وخت ټول 10 افغان کیمپونه یا پنډغالي دي چې پکې تر 3,25,000 کډوال میشت دي. په بلوچستان کې میشت افغان کډوال وایي د UNHCR په شمول د مهاجرینو لپاره کار کوونکي نوري ادارې او خیریه بنسټونه دي هم له دوی سره د خپل سرپناه جوړولو او خوندي کولو لپاره مرسته وکړي.